واکمنه اداره بیان ازادۍ ته ژمنتیا نه لري، د انتقادي ژورنالیزم څخه ویره لري. یوه رسنۍ نشي کولی چې هر هغه څه حقایق دی د یو ګوند په هکله، د یو حکومت په هکله، د ټولنې په هکله باندې نشي کولی چې رابرسېره کړي. د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د محدودیت پالیسي لا هم دوام لري. په 2015 کال کې تر ټولو سخت محدودیت په افغانستان کې د سیاسي خپرونو بندیدل و. سربیره پر دې طالبانو د اپریل میاشتې پر 9 د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې څخه یوازې 3 ورځې مخکې د راه فردا ټلویزیون وتړو. طالبانو د دې اقدام لامل د معاش د نه ورکولو له امله د کارکوونکو شکایت یاد کړی. خو د دغه ټلویزیون یو شمېر کارکوونکو له دویچه ویلې سره په خبرو کې دغه موضوع رد کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو 2 سرچینو دویچه ویلې ته تایید کړی چې طالبان اوس د رسنیو د پروګرامونو او راپورونو په محتوا کې پر لاسوهنې سربیره هڅه کوي چې بې طرفه خلک لري او خپل خلک ځای پر ځای کړي. د موضوع د حساسیت له امله دغه 2 سرچینو نه غوښتل نومونه یې واخلو، نه یې هم د دې موضوع په اړه ډیر جزئیات ورکړل. خو د طالبانو د ادارې عمومي پالیسي د رسنیو په وړاندې څه ده؟ واکمنه اداره بیان ازادۍ ته ژمنتیا نه لري، د انتقادي ژورنالیزم څخه ویره لري او ورځ تر بلې د محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راوړي. عملاً ګورو چې ټول خپرونې سانسوریږي، د واکمن ادارې لخوا ټول خپرونې مونیټور کیږي او یوازې هغو خپرونو ته د خپرېدو اجازه ورکول کیږي چې د واکمن ادارې په خوښه وي. په ورته وخت کې د افغان خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې د بیان د ازادۍ وضعیت په تیر یو کال کې تر پخوا ډیر خراب شوی دی. دغه مرکز په شمیرو کې راغلي دي چې څه کال په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د شدت او د خبریالانو د حقونو په سرغړونو کې پر 40% زیاتوالی سربیره د طالبانو د ادارې لخوا د نویو محدودیتونو له لګولو وروسته د 22 رسنیو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د شفاهي فرمانونو سره طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د رسنیو د محدودیتونو په تړاو 12 فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د مطبوعاتو حالت ډیر زیات د ناورین سره مخامخ ده. یوه رسنۍ نشي کولی چې هر هغه څه حقایق دی د یو ګوند په هکله، د یو حکومت په هکله، د ټولنې په هکله باندې نشي کولی چې رابرسېره کړي، بلکې د هغوی د کار مخه نیول کیږي. زموږ په هیواد کې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې پابندي ده. د رسنیو فعالان او ملاتړي بنسټونه وایي په پخواني نظام کې هم رسنۍ د ځینو ملاحظاتو له امله په ځانګړي توګه په ولایتونو کې سانسور ته اړ شوې وې. خو اوس د طالبانو رسمي احکامو او قوانینو د خپلواکو معلوماتو چمتو کول ستونزمن کړي دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه پر رسنیو خپل محدودیتونه پلي کوي. شمار زیادی از رسانه‌هایی که از داخل افغانستان نشرات داره اینا خودشان را ډېری رسنۍ چې له افغانستان څخه خپرونې کوي ځانونه یې د طالبانو له سختو لارښوونو سره سم چمتو کړي او د هماغې له مخې فعالیت کوي، او دا په بشپړه توګه د ځان سانسور او د بیان له ازادۍ او د رسنیو له ازادۍ سرغړونه ده. تاسو پوهیږئ چې کله یوه رسنۍ او یو خبریال د یو داسې سیستم او داسې حکومت په لاس کې وي چې د رسنیو د بیان ازادۍ دښمن وي، نو هلته نه رسنۍ شته او نه ژورنالیزم، او که وي هم نو آزاد نه دي. نن ورځ د افغانستان ډیری رسنۍ د طالبانو لپاره د تبلیغاتو او پروپاګند ماشینونه ګرځېدلي. بنابراین امروز ما اکثریت رسانه‌های افغانستان به عنوان دستگاه تبلیغاتی و دستگاه پروپاگاندای طالب تبدیل. د سیاسي خپرونو بندیدل په 14 ولایتونو کې د تلویزیون په پرده د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدو منع کېدو او ورځ تر بلې د شدیدو محدودیتونو پلي کېدو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې شته رسنۍ تر هغه وخته فعالیت درلودی شي چې د طالبانو د سیاست خلاف خپرونه ونه لري او د دغې ډلې له قوانینو سرغړونه ونه کړي.